السلام علیکم دوستانو. ناز اقبال په لندن کې څه کارونه شروع کړي. که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم سره سبسکرایب کړئ. ناز اقبال چې همیشه د میډیا سرټکي ګرځېدلی او همیشه یوه نه یوه مسله ورته پیښه شوې، هغه دا چې اول یې په لورګانو خپل ورور جنسي تېری کړی و. وروسته له هغه بیا اوازه راغله چې هغه ورور یې لندن ته ځان سره بوتلی و، خو دی به په خپلو ویډیوګانو کې ویل چې زما ورور به زه د پانسه تختۍ ته خېږم او بیا یې د پاکستان باره کې ګډې وډې مرکې ورکولي چې زما پاکستان کې خپل سر ته خطر ده. بیا له هغه وروسته یې د خاوند طلاق ویډیو راغله چې ناز اقبال په ویډیو کې مخامخ خپل خاوند ته وایي چې ما ته طلاق راکړه. وروسته بیا دوی د دروغو فتوې واخیستې او ویل چې زموږ طلاق نه دی شوی، خو له دې خبرو تېرېږو. اوس راځو ناز اقبال په خارج کې څه کارونه کوي. ویل کېږي چې ناز اقبال اوس لندن کې له کنسرتونو سره ځینو غټو تجارونو سره شپې هم تېروي او په دې باندې هغوی ډېرې غټې پیسې اخلي، خو دا خبره صرف او صرف یوټیوب خلک کوي او ما ته داسې ښکاري چې دا هیڅ حقیقت نه لري. او له تاسو مې هم دا خواست دی چې تاسې خبرې د چا مه منئ. هغه کارونه چې دی کړي وو هغه ټول غلط وو، خو د دې معنی دا نه ده چې مونږ داسې ناز اقبال پسې هر څه وایو. ناز اقبال خپل ژوند لري او باید د خپل ژوند حق ورکړل شي. صرف الله تعالی نه ورته دا دعا غواړئ چې الله ورته د نیکي هدایت وکړي. زموږ نننۍ ویډیو تر همدې ځای وه. که تاسو د دې باره کې سوال غواړئ موږ ته په کمنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.